السلام علیکم ګران دوستانو څنګه یاست هسته جوړ است امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ نو نن ویډیو کې به تاسو ته موږ په دې باندې په دې اړه معلومات درکړو چې څنګه کولی شو خپل واتساپ باین نمبر چې دی آن باین کړو لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې کتلی شئ ډېرو ملګرو ته دغه پرابلم راځي چې هغو نمبر چې دی د واتساپ لخوا باین شوی دی او هغو نشي کولی چې اوس بیرته په همدې نمبر باندې خپل واتساپ فعال کړي نو ډېر ملګري موږ ته په ټیلیګرام کې میسیج کوي چې په دې اړه باندې یوه ویډیو جوړه کړه نو تاسو هم کولی شئ موږ ټیلیګرام ته راشئ هلته موږ ته میسیج وکړئ او موږ به تاسو ته انشاءالله ویډیو زر راوړو نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په دې اړه جزئیات درکوم څنګه کولی شو خپل واتساپ باین نمبر چې دی آن باین کو او لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې کتلی شئ دغه پرابلم چې دی دغه حل کو نو ویډیو تر پای پورې وګورئ په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ټول جزئیات درکوم د ټول نه مخکې دغه ته سبسکرایب بټن چې تاسو ته ښکاري دغه سره نو تاسو په دغه باندې کیکاږئ د ویډیو لاندې او دغه نوټیفیکیشن هم تر سره آن کړئ چې کله هم موږ ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته یوټیوب ته به نوټیفیکیشن درځي او تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د ټول نه مخکې وګورئ نو راځئ ویډیو تر پای پورې وګورئ ویډیو هېڅ چارې هم سکیپ نه کوئ سو ملګرو موږ د موبایل سکرین ته راغلو تاسو کتلی شئ دغه په واتساپ نو زه دغه په دغه باندې کلیک کوم نو چې کله ما کلیک دا کنټینیو نو زه دلته خپل نمبر ورکوم تاسو خپل نمبر ورکړئ هماغه نمبر چې کوم ستاسو نمبر باین شوی دی نیکسټ باندې به کیکاږئ چې کله په نیکسټ باندې تاسو کیکاږئ نو دغلته به دغه نوټیفیکیشن راشي دغه تاسو کتلی شئ یعنې دغه میسیج نو د دې څخه به تاسو یو سکرین شاټ واخلئ لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ زه دې نه یو سکرین شاټ اخلم نو دې نه ما یو سکرین شاټ واخیسته بیا دلته تاسو ته ښکاري دلته سپورټ اپشن ده دغه باندې به تاسو کیکاږئ چې کله تاسو کیکاږئ نو دغه پلس نشانه چې ده تاسو به په دغه باندې کیکاږئ او بیا به ستاسو هماغه اوس چې موږ سکرین شاټ واخیست هغه به سلیکټ کړئ دوستانو نو چې کله مو هغه سلیکټ کړ نو دغلته پاس چې دی بیا زه تاسو له په ډسکرپشن کې لینک دغه در کوم ټیکسټ نو هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ هغه به کاپي کړئ دلته به پیسټ کړئ تاسو کتلی شئ ډیر ټیم مای فون نمبر او دغه شانې صرف هغه نمبر به صرف کټ کړئ او خپل نمبر به ورسره ولیکئ نو دلته ما خپل نمبر لیکلی دی هغه به تاسو کټ کړئ او هغه به ورسره خپل نمبر به تاسو ولیکئ نو بیا به تاسو په نیکسټ باندې کیکاږئ چې کله په نیکسټ باندې تاسو کیکاږئ دوستانو بیا به دغلته لاندې تاسو کتلی شئ دیس ډزنټ نوټ آنسور نو بیا دغه جیمیل باندې به تاسو کیکاږئ دوستانو دغه جیمیل اپشن به راشي تاسو په دغه باندې کیکاږئ او دغلته به تاسو کتلی شئ دغلته اوس هم زما نمبر شروع کړئ تاسو په خپل نمبر ولیکئ زما نمبر نه بیا به دغه سینډ اپشن چې دی تاسو په دغه باندې کیکاږئ نو تاسو ته به د ایمیل راځي هغه به لږ وخت اخلي 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې چې هر څومره وخت یې واخیسته خو ستاسو له به ځواب خامخا راځي نو دوستانو دا ویډیو زه 20 ورځې بعد بیرته کنټینیو کوم نو ما ته هغه ایمیل ځواب راغلی دی زه تاسو ته اوس ښایم دوستانو او چې کله راغلی دا تاسو کتلی شئ هماغه زما بین واتساپ چې دی هغه اوس دا دی کولاو شوی دی نو 20 ورځې وخت یې واخیسته زما څخه نو دوستان شانې تاسو به هم ورته صبر کوئ نو دغه ویډیو موږ ته ډېر ریکویسټ راتلی ځکه موږ تاسو ته په ویډیو جوړه کړله نو تاسو کتلی شئ دوستانو نو انشاءالله که تاسو ډېر مسټیک نه وکړئ نو ستاسو نمبر به هم فعاله شي نو هیله من یم چې تاسو دغه ویډیو خوښه شوي که خوښ شوي خامخا سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل